الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وزعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د تیرو جمعو سے مسلسل زستاسو په حضور کی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک پیشوم، او بیا د موقع و محل په مناسبت د هغې یو څه تشریح و وضاحت کوم. دې جمعه کې ما بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه احادیث اعاده وکړه، او زه د هغې حدیث متعلق ستاسو حضور کې یو څو خبرې پیښوم. هغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره خپل امت ته ښکاره کړې ده چې دې امت کې که څوک عزت غواړي او دې امت کې که څوک کامیابه زندگی غواړي، د دې امت دپاره د عزت او د کامیابه زندگی دپاره واحده ذریعه هغه دا ده چې د انسانیت زندگی په تواضع او عاجزي کې تېره شي. ځکه تواضع او عاجزي د انسان په زندگی کې داسې صفت دی چې کم نیکبخته انسان ته الله تعالی دا صفت ور نصیب کړي، الله تعالی د هغې مقدر عزت د هغې په تقدیر کې الله تعالی کامیابي او لوړه درجه لیکي. لیکن خدا نخواسته که د یو انسان په عقل کې خرابی راس، که د یو انسان په دماغ او په مزغو کې ناجوړي پیداس، نو د هغې په وجه باندې د انسان په دماغ کې تکبر و لویي راس. بیا خو هغه تکبر و لویي داسې خرابي ده، بیا خو هغه تکبر و لویي داسې بیماری او ناجوړي ده چې د کم چا په دماغ کې رااله، الله تعالی د هغې په نصیب او قسمت کې ذلت او رسوایی او کښته درجه او ستړې زندگی ور نصیب کوي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی: من تواضع لله رفعه الله، چې د کم چا په مزاج کې عاجزي رااله، الله تعالی به هغې ته رفعت او بلندي ورکوي. لیکن ومن تکبر وزعه الله، چې د چا په دماغ کې خپل ځان لوی سړی ورلی، د هغې په دماغ کې تکبر و لویي راغله، بیا خو وزعه الله، الله تعالی هغې ته کښتوالی، الله تعالی هغې ته رسوایي او ذلت زندګي ورکوي. نو تواضع او عاجزي دا په دې امت کې د کامیابه زندګۍ واحده ذریعه ده چې که څوک کامیابه زندگی غواړي، نو دې امت کې د هغې زندگی به په تواضع په عاجزي کې. ځکه تواضع او عاجزي دا هغه صفت دی چې په دې سره په اسانه طریقه انسان د الله تعالی د ذات، د الله تعالی د لویي، د الله د قدرت پیچان او شناخت کولی شي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو قول علما را نقل کوي، د الله تعالی د رفعت او د الله تعالی د قدرت په معرفت او په شناخت کې علماء لیکلي دي چې د ټولو اقوالو څخه بهترین قول دی. هغې څه وایي: سبحان لمن لم يجعل لخلقه الا معرفته الا بعجزه. زفاکی د هغه ذات حضرت ابوبکر بیانومه چې هغې د دې ټولو مخلوقاتو دپاره د خپل معرفت یوازې لار ایښې ده
چې مخلوقات به د هغې ذات معرفت په کومه لار کوي الا بعجزه، په خپله عاجزي به د الله تعالی قدرت پیژني. چې د انسان په دماغ کې عاجزي راله، د هغې په خاطر باندې د هغې په مقابل کې انسان ته د الله تعالی قدرت دستي ور معلومیږي چې زما په مقابل کې الله تعالی ډېر قادر ذات دی. ځکه دا قانون دی الاشیاء تعرف باضدادها، چې تور سړی وپېژني سپین بیا پېژني، او چې سپین سړی وپېژني بیا تور پېژني، دوه ضدین یو په بل خپله پېژندل کېږي. مخلوق چې خپله عاجزي وپېژني، د دې خپلې عاجزۍ څخه د الله تعالی قدرت او قادروالی دستي ور معلومیږي. مخلوق چې کله خپله کښتوالی وپېژني، خپله پستګي او حقارت وپېژني، د دې په مقابل کې د الله تعالی بلندي، د الله کبریا، د الله عزت او عظمت مخلوق ته بیا په خپله ور معلومیږي. نو ځکه عاجزي هغه صفت دی چې د هغې په خاطر باندې په اسانه طریقه انسان د الله تعالی د لویۍ او د الله تعالی د قدرت او د الله تعالی د عظمت او د کبریایۍ پیژندګلونه کولی شي او د هغې معرفت کولی شي او د هغې هغه اندازه خپل ځان ته معلومولی شي. بلکې زه دا وایم چې تواضع عاجزي دا د عزت ذریعه ده، او تکبر او لویي دا د ذلت ذریعه ده. دا چې کله سړی تعلیمي دنیا کې اولنی قدم ایږدي، په دې اولنی قدم په دې اولنی درس کې هم سړي ته دا ور معلومیږي چې کوم ځای کې تکبر او لویوالی دی هغې خالي دی، هغې کې فیض نشته، په هغې کې برکت نشته، په هغې کې ګټه نشته، په هغې کې قبولیت نشته. لیکن چې کله یو چا کې کښتوالی، په یو چا کې کږېدلي، په یو چا کې عاجزي کولی، په هغې کې الله تعالی فیض جاری کوي، په هغې کې الله نفع ایږدي، الله تعالی هغې ته الله تعالی په دې مخلوقاتو کې قبولیت ور نصیب کوي. زه کله کله د دې مثال پیښولی شم چې کله بچی په کور کې 6 کلن و کلن سي، نو عام طور د مور و پلار سره د هغې د تعلیم فکر ورسره سي چې زما بچی در مدرسې پورې ولاړ سي، زما بچی در مسجد ته ولاړ سي، او زما بچی در مکتب ولاړ سي، او زما بچی ځان ته یو څه تعلیم حاصل کړي. ځکه د هر مور پلار د زړه غوښتنه دا وي چې زما بچی په معاشره کې یو قابل قدر انسان جوړ سي، او د قابل قدر درجې ته د رسېدلو لار هغه تعلیم او تعلم دی چې زما بچی زده کړه وکړي او زما بچی په تعلیمي دنیا کې ژوند تېر کړي. تاسو لیدلی دی بچی چې کله مسجد ته راسي، نو هغې ملا چې کله دته سپاره یا طالب د کلي ورته کښېږدي، نو هغه بچي ته اول تورې دا ور زده کوي، وایي الف با تا سا، او بیا چې کله هغه بچي ته ښه پهچان او معرفت ورکوي، د بچي په خبره سر ورخلاصوي، مره وایي ګوره الف هیڅ نه لري، او بیا یو ټکی تر شا لري، او تی 2 ټکي په غیږ کې لري یا پر مخ لري. بچی ټوله ورځ دا وایي الف هیڅ نه لري، بیا یو ټکی تر شا لري، الف هیڅ نه لري، بیا یو ټکی. د بچي ټوله ورځ په دې باندې خوله وچه سي. ماښام چې کله اول درس دی، اوله ورځ د بچی سبق کله تللی دی، ماښام چې کله کور ته راسي، نه په کور کې بیا د هغې څه پلار دستي پوښتنه کوي، ای بچی تاسو نن څه وویل؟ ملا یا د کلي مسجد طالب یا د مدرسې معلم استاد تاته کم درس درکړي؟ نو بچی په منډه خپله قاعده ورته راواخلي، سپاره ورته راواخلي. پخوا خو زموږ دور کې د سپارې وخت، نو هغې باره دا وایي چې الف هیڅ نه لري، بیا یو ټکی در شا. الف ولې هیڅ نه لري؟ د دې معنا دا ده چې په الف کې هیڅ نشته. هغه په دې وجه چې الف سیده ولاړ دی، په الف کې جګوالی دی، په الف کې لوړوالی دی، په الف کې کږوالی او عاجزي نشته. او په کوم شي کې چې کږوالی او عاجزي نه وي، هغې کې الله تعالی نه قبولیت ایږدي، هغې کې الله تعالی نه فیض ایږدي، په هغې کې نه الله نفع ایږدي، په هغې کې نه الله تعالی د انسانیت ګټه ایږدي. لیکن چې په کوم چا کې کږوالی دی، په کوم چا کې عاجزي ده، الله تعالی هغې ته هر څه ورکوي. په دې کې کږوالی دی، په دې کې عاجزي ده، په دې کې کښتوالی دی، نو بیا دې ته الله تعالی دومره فیض ورکوي چې زموږ د ټوله دین خلاصه الله تعالی په دې کې راجمع کوي. تاسو لیدلي دي علما لیکي الباء للالصاق، بې د الصاق دپاره،
الصاق څه ته وایي؟ هو اتصال شیء بشیء، یو شی په بل شي پورې متصل کول. د دې لپاره په عربي کلام کې بی استعمالی شي، او په دې بی کې الله تعالی دغه فیض او قبولیت کښېښوی چې د بی کار او کمال دا دی چې بی مخلوق د خپل رب سره متصل کوي. او زموږ د ټوله دین خلاصه دا ده چې مخلوق د خپل رب سره متصل شي. دا زموږ دین دی، او زموږ د دغه دین فیض الله تعالی په بی کې ایښی دی. د هغې بنیاد دا دی چې په بی کې کږوالی دی، په بی کې عاجزي ده، په بی کې کښتوالی دی. لیکن ماشوم ټوله ورځ خوله په دې باندې وچیسي، الف هېڅ نه لري، الف یقینا هم هېڅ نه لري، ځکه په الف کې کږوالی نشته، په الف کې عاجزي نشته، په الف کې کښتوالی نشته. او په کوم چا کې چې عاجزي او کښتوالی او عجز نه وي پکښې، هغې کې هېڅ نشته، نه قبولیت شته، نه په هغې کې منفعت شته، نه په هغې کې برکت شته، نه په هغې کې ګټه شته. زموږ علما عجیبه خبره لیکي، هغه وایي زموږ دین ټول الله تعالی قرآن کریم کې ایښی دی، لیکن د قرآن کریم خلاصه الله تعالی ټوله سوره فاتحه کې راجمع کړې، او د سوره فاتحې ټوله خلاصه الله تعالی بسم الله کې راجمع کړې، او د بسم الله ټوله خلاصه الله تعالی په دې بی کې ایښی ده. یعنې زموږ دین ټول الله تعالی په بی کې ایښی دی. ځکه زموږ د دین خلاصه څه ده؟ الصاق العبد بالرب، چې بنده د خپل رب سره وصل شي، او د بنده او د رب په مابین کې وصال یو ځایوالی راشي، او بنده خپل رب ته او خپل رب ته خپل بنده محبوب سي، مقبول سي، وصل سي، یوځای سي. او دغه وصل لپاره په کلام عربي کې واحد حرف هغه د بی حرف دی. ځکه زموږ دین ټول الله تعالی په بی کې ایښی دی، ځکه په بی کې کږوالی او عاجزي او دا شی دی. نو زه دا وایم چې تعلیمي دنیا کې چې سړی قدم کښېږدي، په هغې کې په اولني درس کې سړي ته دا ور معلومېږي چې قبولیت د هغه چا په نصیب دی، فیض د هغه چا هغې الله تعالی پر مځکه باندې سره غوړوي چې په کوم چا کې انکسار وي، چې په کوم چا کې کښتوالی، چې په کوم چا کې عاجزي، په کوم چا کې د پروتې زندګي. لیکن چې کوم څوک جګ ولاړ دی، چې کوم څوک کږوالی نه لري، چې کوم څوک عاجزي نه لري، چې څوک انکسار نه لري، او چې کوم سړی لوړې دعوې کوي او ځان ته د انو د دې نسبتونه جاري کوي، هغې کې الله تعالی نه فیض ایږدي، په هغې کې الله نه قبولیت ایږدي، په هغې کې الله نه برکت ایږدي، په هغې کې الله تعالی نه د انسانیت دپاره نفع او فایده ایږدي. ځکه موږ ته د زندګۍ په اولني درس کې دا درس راکول کېږي. نو چې په کوم چا کې عاجزي راله، هغې چا ته الله تعالی فیض ور روان کوي، هغې چا ته الله تعالی دنیا او آخرت کې عزت ور نصیب کوي. لیکن چې کوم چا کې تکبر رالی، ظاهرا خو به خود د ځان ته ډېر لوی القاب ورکوي، ظاهرا خو به خود د خپل ځان کې خپل زړه کې ځان لوی سړی ور معلوم شوی، او ظاهرا خو به خود د خپل ځان ته ډېرې لوی نسبتونه راجع کوي. لیکن د هغې نتیجه وروسته دا وي چې الله تعالی د دې ټولو خلکو په زړو کې د ده څه نفرت واچي، ځکه د متکبر انسان څخه د سړي نفرت کېږي، او د قیامت د مرګ څخه وروسته د هغې په نصیب کې رسوایي ده. الله تعالی څه وایي؟ حدیث قدسي دی، پیغمبر علیه السلام یې را نقل کوي. الله تعالی وایي الکبر ردائی، کبر او لویي دا زما صفت دی، دا زما خاصیت دی، دا زما چادر دی. فمن نازعته فقذفته، ومن نازعنی فقذفته فی النار. چې کوم څوک زما سره دې تکبر او دې لویي کی، او په دې چادر کې زما سره منازعه کوي، او زما چادر او زما صفت دی ځان له اختیاروي، فقذفته فی النار، دا زما مقابل دی، د دې انجام به جهنمي، دا زه په خپله جلخانه کې اچوم چې جهنم دی. ځکه په دنیا کې عزت دا پر عاجزي دی، په دنیا کې ذلت دا پر تکبر دی، او د مرګ څخه وروسته جنت دا پر عاجزي دی، د مرګ څخه وروسته جهنم دا پر تکبر باندې دی. دا زموږ د دین کلکه فیصله ده، او دا زموږ د دین پخه وینا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، احتجت الجنة والنار، د جنت او د جهنم په مابین کې دعوه راله، حجت راله، منازعه او جګړه راله. جنت ورته الله تعالی ډېر لوړ ځای پیدا کړی د عزت ډک ځای، او جهنم ورته الله تعالی لوړ ځای پیدا کړی د عزت ډک ځای. جهنم د ځان دپاره څه دلیل وایي؟ فقالت النار فی المجبرون المتکبرون،
ورته په ما کې ټول متکبرین لوی خلق راځي، په ما کې ټول د دنیا جابران راځي، په ما کې ټول هغه خلق راځي چې هغه په دنیا کې د ځان سره ډېر لوی سړی جوړ کړي، نو زه د هغه خلکو مرکز یم، هغه ځانونه عزتمن بولي، نو ځکه زه د عزت ځای یم. نو د دنیا جابران، د دنیا متکبرین او د دنیا کبرجن خلق او د دنیا هغه خلق چې هغه ځان ته لوړ نسبتونه نشي، نو جهنم ورته هغه د پاره مرکز ځای پای په ما کې اوسېږي. او جنت بیا ورته فقالت الجنة في ضعفاء المسلمین والمساکین، په ما کې ضعیفه مسلمانان او په ما کې ټول مسکینان او په ما کې ټول خوار خلک دي. نو زه په دې وجه باندې ډېر د عزت ځای یم چې کله د دوی دوه خبره سره زیاته سوله او قانون دا دی چې د دوه انسانانو په مابین کې منازعه او جګړه راسي، د هغې په مابین کې څه فیصله او فیصله کوونکی څوک نه وي، نو بیا هغې دستې دریم ته رجوع کوي، بل چا ته رجوع کوي. نو جنت و جهنم چې کله خبره نه سره مني، جهنم ورته زه ډېر لوی مرکز یم ځکه ما کې متکبرین ډېر زیات دي، او جنت ورته زه ډېر لوی مرکز یم ځکه ما کې ضعفا او مساکین ډېر زیات دي. نو دستې خبره الله تعالی ته پیش شوله چې الله څوک ډېر لوی ځای دی. فقضى الله بینهما، الله تعالی د دې په مابین کې فیصله وکړي، د جنت او د جهنم په مابین کې. وقال للجنة، الله جنت ته وویل قل انت رحمتي ارحم بك من اشاء، قل تزما رحمتي، تزما مهمان خانه، تزما د عزت ځای چې د کم چا سره زما د رحم معامله د هغې ځای به ته یې په هغې کې زه ستا په ذریعه هغې ته د رحم او د اسانۍ زندګي ور نصیب کولی شم. وقال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء، او جهنم ته ویل چې ته زما عذاب خانه، ته زما قید خانه، چې کم چاته زما د عذاب اراده وسي هغې به ستا په غېږ کې راځي او هغې به په تا غوندې قید خانه کې راځي. آخر یې فیصله ورسره وکړه لکلیهما علی ملاء، ستاسو دواړو سره زما وعده ده، ستاسو د دواړو پر ما باندې ډکېدلي دي. جنت ته ویل چې تا به هم ډکوم او د هغې خلکو څخه به دې ډکوم چې کوم خلک زما د هغې سره د رحم زندګي ده او زما د هغې سره د اسانۍ او د عزت زندګي ده، نو هغې به ستا په غېږ کې او تا به ستا صاحبه په هغې ډکېږي. او عذاب ته ویل چې ته زما قید خانه، او چې کوم خلکو ته زه په غوسه و په عذاب په سختي کې یم، نو هغې خلکو به بیا ستا په ذریعه به زه د هغې څخه انتقام اخلم او ستا په ذریعه به عذاب کوم. سوال د انسان په دماغ کې دا راځي، ډېر خلک داسې وایي چې آیا دغه د جنت و جهنم په مابین کې چې مناظره وسوله او دغه جګړه چې وسوله، آیا دا حقیقت دی که یو تمثیل دی؟ او ډېر علما پر دې باندې چې دا حقیقت دی. که تاسو ما ته وایئ چې جهنم څنګه خبرې کوي، چې د جنت سره خپله دعوه کوي، جهنم خو به یا کندی، جهنم به یا عذاب خانه، جهنم به یا ووري، جهنم به یا د عذاب شلی، نو دا خو یو ژبه نه لري، جهنم خبرې څنګه کوي؟ او جنت چې دی هغه به یا باغونه یا به نهرونه یا به نعمتونه یا به باغچې، هغې خو ژبه نه لري، هغې څنګه خبرې کوي؟ نو بعض خلک پر دې باندې اعتراض لري چې جنت او جهنم وینا څنګه کوي چې د دې په مابین کې جګړه راسي، یو وایي زه ډېر لوړ ځای یم، بل وایي زه ډېر لوړ ځای یم، او بیا الله تعالی د هغې په مابین کې فیصله وکړي. ګورئ، خبرې کول دا د ژبې کمال نه دی، ورنه ژبه د دې لاس کمزوری اندام دی چې ژبه خبرې کولی شي د لاس یې ولې نشي کولی. خبرې دا د الله تعالی په قبضه قدرت کې دي چې الله تعالی په کم چا کې د خبرو استعداد کښېږدي هغه به خبرې کوي. چې الله تعالی په ژبه کې د خبرو استعداد کښېښوی، حالانکه ژبه داسې کمزوری اندام دی، په دې ټولو اندام کې اډ نشته، لیکن الله تعالی د ورځې هم ګایوي، د شپې هم ګایوي، سهار هم ګایوي، ماښام هم ګایوي، ښه هم ګایولی شي، بد هم ګایولی شي، لیکن لاس نه ګایوي او پښه نه ګایوي او سر نه ګایي او د بدن تکړه اندامونه نه ګایي، ځکه الله تعالی هغې کې ګویایي یې شی نه ده. که چیرې الله تعالی په یو چا کې ګویایي کښېږدي بیا هغه ګویایي کولی شي، او که د دې ژبې څخه الله ګویایي واخلي بیا یې ژبه نشي کولی.
ځکه ګویایي او نطق وینا کول دا د الله تعالی په قبضه قدرت کې دي. نو ډېر ځله الله تعالی جهنم ته د وینا طاقت ولوري او ډېر ځله الله تعالی جنت ته د وینا طاقت ولوري. نو بیا جهنم او جنت په خپل مابین کې مناظره سره کوي او ډېر ځله الله تعالی یو ډبرې ته د وینا طاقت ورکړي هغه ډبره خبره کوي او ډېر ځله الله تعالی یو درخت ته د وینا طاقت ورکړي هغه درخت ته وینا کوي او ډېر ځله یو دیوال ته الله تعالی طاقت ورکړي بیا وینا د دیوال د وس خبره هم راسي او وینا دیوال کوي. ځکه دې کې باید چې سړی خبره نه وکړي چې یاره جنت نو څنګه خبره کوي او جهنم څنګه. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه په یو سفر کې ځي. په یو سفر کې یو جدید روشن خیال انسانان چې هغې د بل په تعلیم باندې معلمي چې هغې غلط تعلیمونه او ځان ته د روشن خیال او د تعلیم یافته طبقې سوچ و فکر نوم ولور کوي لیکن د هغې سوچ د هغې فکر اکثره د اسلام او د ازادۍ طرف ته بیځي. نه یو جدید تعلیم یافته والا ورسره ناست دی پر سیټ باندې. حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د ریل ګاډۍ سفر دی د یو ځای پورې ځي. نو هغې به سوال ورباندې کوي ورته حضرت قرآن کریم کې اوس څه وایي الیوم نختم علی افواههم. الله تعالی وایي د قیامت په میدان کې به موږ د انسانانو پر ژبو باندې مهر ولګو وتکلمونا ایدیهم لاسونه به خبرې کوي وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون او د پښې به خبرې کوي چې دنیا کې کم عمل کړی دی دا ټول اندامونه به هلته پر ده باندې شاهدي ادا کوي. چشم بگوید کرزیم غمزه حرام سترگی وای ما حرام نظر کاوه گوشو بگوید چی د ام سوء الکلام او غوږ بوای چې ما غلطی خبری اوریدلې او لب بگوید این چنین بوسی د ام شونډان بوای چې په ما غلط ځایونه مچول او دستو بگوید این چنین دوز د ام او لاس بوای چې په ما باندې غناوي نو هغه روشن خیاله انسان حکیم الامت ته وایي چې ستاسو قرآن خو وایي چې بیا به لاسونه خبرې کوي او بیا به سترګې خبرې کوي په قیامت کې بیا به پښې خبرې کوي. زما په دماغ کې دا نه راځي چې لاسونه او پښې او سترګې څنګه خبرې کوي. دا خو یو هم ژبه نه لري چې ژبه نه لري بیا خبرې څنګه کولی شي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه کوي ګوره یو د یو شي دلیل دی یو د یو شي نظیر دی. لکه عام طور علمي دنیا کې دایي هغه ورته ته اوس د دې خبرې زما څه دلیل غواړې که د دې خبرې نظیر زه غواړم. که چیرې دلیل راسه غواړې خو زه دا وایم چې دا ټوله ګویایي دا ټوله نطق دا ټوله وینا دا د الله تعالی په قبضه کې ده چې الله تعالی په ژبه باندې ګایول کولی شي په پښه باندې هم کولی شي چې الله تعالی په ژبه ګایول کولی شي په لاس باندې هم کولی شي. الله تعالی چې وغواړي په هر اندام کې ګویایي او وینا پیدا کولی شي. لیکن که ته ما ته وایې چې د دې یو نظیر راته پیش کا نو زه دا درته وایم چې د هر شي دپاره خامخا نظیر و مثال نه وي. د هغه سړی ورته حضرت که د دې لږ نظیر او وضاحت راته وکړې زما زړه به اطمینان. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه ورته دا ژبه ولې وینا کوي د دې ژبې ژبه کمه ده. ژبه خو هم د غوښې یو ټوکړه ده او ته وایې چې هر شی په ژبه وینا کوي نو د ژبې ژبه کمه ده. نو چې ژبه نه لري بغیر د ژبې وینا کولی شي. ژبه یو اندام دی دا لاس هم بغیر د ژبې وینا کولی شي د پښه هم بغیر د ژبې وینا کولی شي دا سر او د بدن ټول اندامونه هم بغیر د ژبې وینا کولی شي. نو بیا د هغې سړي په دې باندې اطمینان کېږي ځکه زموږ دا عقیده ده چې مؤثر حقیقي په ټولو اشیاو کې الله تعالی دی. د دې دنیا نظام ټوله د الله تعالی په لاس کې دی. د انسان د زندګۍ چې کم صفات دي کم قدرتونه دي او د انسان د زندګۍ چې کمې کړنې دي د دې ټولو مالک الله تعالی دی. چې الله تعالی یې وغواړي هغه بنده یې کولی شي چې الله تعالی یې نه وغواړي هغه بنده یې نشي کولی. که الله تعالی وغواړي دا ژبه وینا کولی شي لیکن که الله تعالی نه وغواړي در دې به غټه ژبه د حیوان ژبه د انسان د هغې غټه ده لیکن چې الله تعالی یې نه غواړي د هغې بیا په دې باندې کلام وینا نشي کولی. نو ځکه دا یا حقیقت دی چې بنا بر حقیقت د جنت او د جهنم په مابین کې مناظره رااله او جنت ورته ویل چې په ما کې ټول مسکینان راځي او جهنم ورته ویل چې په ما کې ټول متکبرین راځي. الله تعالی فیصله وکړه جنت ته ویل چې ته زما مهمانخانه یې په تا باندې زه خلکو ته عزت او ښه زندګي ورکوم
او جهنم ته ویل چې ته زما قید خانه په تا باندې زه خلکو ته عذاب او ستړې زندګي ورکوم. نو د دې څه دا معلومېږي چې جنت کې چې کوم خلک راځي هغه به ټول ضعیفان دي، هغې ټوله مسکینان دي، هغه خلک دي چې هغې ځان ته لوی خبرې نه اختیاروي، هغې لوی دعوې نه کوي، هغې د ځانه سره د لوی خلکو صفات پر خپل ځان باندې نه ږدي، نه ځان ته لوی نسبتونه کوي. جنت الله تعالی د هغې خلکو ځای دی. هغه خلک دي چې د هغې زندګي ستړې، د هغې زندګي په مسکنت کې، د هغې زندګي په عاجزي کې، چې کله په قرابت کې ناست خلک یې پر قریب باندې نه شماري، چې کله په محله کې پروتي خلک یې پر همسایه باندې نه بولي، چې کله د خلکو په کور کې دوستی هغې د قرابت په شکل عام قریبان نه غواړي، لیکن هغې ته د قرابت په نظر باندې نه ګوري، او چې کله په محله کې یو خوشحالي عام د محلې انسانان را بولي، هغې د خپل غربت او عاجزي او مسکنت په وجه باندې هغې ته د همسایه په نظر نه ګوري. زما د الله په ذات قسم د جنت د ټولو څه اولني خلک دغه دي چې الله تعالی جنت له واستوي. بیا به هغې خلک چې د متکبرینو په شکل دی غریب او دی عاجزه ته په قریب په نظر نه ګوري، دی غریب او دی عاجزه ته د همسایه په نظر نه ګوري، دا غریب او دا عاجز د خپل مجلس حقداره نه بولي، او دا د خپل مجلس او د خپل ناستې اهل نه بولي. بیا به هلته دی ورته ګوري، دی به ننداره کوي، پر دې باندې به د الله تعالی حساب و کتاب رواني، لیکن هغې به الله تعالی پر نعمتونو پر منبرونو باندې ورته کښېنوي. او د دې په مقابل کې جهنم د چا ځای دی؟ جهنم ورته فی الجبارون المتکبرون، جهنم دا د کبرجنو خلکو ځای دی. او کبرجن چاته وایي؟ یا د علم په خاطر، یا د مال و دولت په خاطر، یا د یو حکومت و منصب په خاطر، یا د قوم و د نسب په خاطر باندې ځان ته لوی سړی وایي، او ځان ته یو سړي نه خبر کوي، او نور خلک در ځان کمزوري بولي، او دی در ځان در هغو لوی سړی بولي. بیا که په هره طبقه کې، که په هره معاشره کې، بیا که په هر ډله د انسانانو کې هغې متکبر دی، او جهنم وایي چې زه د دغه رقم متکبرینو لپاره ګرځوم. ما مخکې درته ویل چې پیغمبر علیه السلام حدیث قدسي را نقل کوي چې الله تعالی وایي الکبر ردائي، تکبر او لویی دا زما خاصیت دی، چې کم څوک تکبر کی هغه زما گریوان ته لاس ورچي، او چې کم څوک زما گریوان ته لاس ورچي فقذفته فی النار، زه هغې په جهنم کې ورسوم. ځکه تکبر دا د ټولو مرضو الامراض دی. کله کله چې سړی ډاکټر له ورسي، نو ډاکټر ورته وایي چې یاره دا پلانکۍ خبره دا د ټولو مرضونو مور ده. نو تکبر د ټولو ګناهونو مور ده. متکبر سړی د هغې په مزاج کې غضب او غصه او غضب او غصه ګناه کبیره ده. متکبر سړی د هغې په مزاج کې دی چې خلکو ته په حقارت او سپکوالي ګوري، او مسلمان ته په حقارت او سپکوالي کتل ګناه کبیره ده. او د متکبر مزاج داسې چې هغې ډېر خلکو ته په بده وینا او په بدو الفاظو باندې وینا کوي، او د مسلمانانو زړه زیری، او د مسلمان زړه زیرول دا ګناه کبیره ده. چې کله سړی زندگی په تکبر او په لویي کې راله، بیا د هغې زندگی مکمله په ګناهونو کې راله. او چې د کوم چا زندگی مکمله په ګناهونو کې تېره سي، هغې ته الله تعالی د جهنم بغیر به ځای ټاکلی نه دی، ځکه جهنم په خپله وایي چې په ما کې متکبرین دي. او د متکبر لوی مرض دا دی چې هغې ته ځان ډېر ښه ځوان ورمعلومېږي، ځان ډېر لوی سړی ورمعلومېږي، او ځان ته ډېر غټ القاب او غټ صفات جاری کوي، او د دې په مقابل کې چې نور خلک دي هغې ته په سپک نظر ګوري. دا د متکبر عادت دی چې ځکه سړی چې ځان ته لوی سړی نسبت ورکوي، او ځان ته د لوی سړي په نظر باندې ګوري، بیا خو بل چا ته د خامخا ده نظر د سپکوالي په نظر باندې ګوري، او چې کله د سپکوالي په نظر مسلمان ته ګوري، دا ګناه کبیره ده. زه وایم مسلمان ته په سپک نظر کتل ګناه کبیره ده. که زه دا ووایم چې کافر ته په سپک نظر کتل دا هم ګناه کبیره ده، شاید دا زما خبره به ډېره بې ځایه وي. چې مسلمان ته په سپک نظر کتل دا هم ګناه کبیره ده، او چې سړی کافر ته په سپک نظر باندې ګوري دا هم ګناه کبیره ده. تاسو ما ته وایئ چې کافر ته په سپک نظر څنګه؟ ګورئ دا ښکاره خبره ده، یو کافر دی، یو د هغې کفر دی.
کفر دا قابل نفرت دی، دې ته به سړی په سپک نظر ګوري. کفر دا یو مرض ده، یو ناجوړي ده، او کفر دا یو نافرمانی یو خرابي ده. دې مرض ته، دې ناجوړۍ ته، دې نافرمانی او دې خرابۍ ته به سړی په سپک نظر ګوري. لیکن کافر و ذات ته په سپک نظر نه کتل، ځکه د کافر ذات دا د الله تعالی عیال دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الخلق عیال الله، هلته دا نه دي لیکلي چې المسلمان عیال الله، المسلم عیال الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول خلق، ټول مخلوق د الله عیال دی. فاحب الخلق من احسن الى عیاله. دنیا کې بهترین انسان هغه دی چې د الله و عیال ته په ښه نظر باندې ګوري. نو بیا به کافر دا محل د وسیلې دی. د کافر سره به ته وسیله کوي. د کافر مثال د یو بیمار دی، یو ناجوړه دی. یو ناجوړه او بیمار چې په ناجوړي باندې اخته وي، خلک د ناجوړه څخه نفرت نه کوي، د ناجوړۍ څخه نفرت کوي. خلک کوشش دا کوي چې دا ناجوړه د دې ناجوړۍ څخه خلاص شي. ځکه ناجوړه خو د الله تعالی مخلوق دی، او ناجوړه خو د الله عیال دی، او ناجوړه د الله رحم دی. پر هغې باندې رحم وکړه او دې باندې محنت وکړه، او پر دې باندې یو ترتیب برابر کړه چې الله تعالی د دغه مرضو، د دې کفر او د دې ناجوړۍ څخه خلاص کړي. لکه دا زموږ استادو په معاشره کې یو نشه ده، یو نشهیي دی. یو سړی په نشو کې راسي، اوس یو نشه ده، د نشهیي څخه سړی نفرت نه کوي. نشهیي خو ستا مسلمان ورور دی او د الله عیال دی، د الله تعالی مخلوق دی. لیکن نشه او مرض د نشي څخه سړی نفرت کوي، او پر دې نشهیي باندې سړی رحم کوي، پر دې باندې وسیله کوي، او د دې سره مینه کوي. او د مینې علامه دا ده چې سړی به کوشش دا کوي چې دا د دې مرض څخه خلاص. او ډاکټر له چې ناجوړه سړی ورسي، نو هغه به ډېر نادان او ډېر ناپوه ډاکټر وي چې هغوی د ناجوړه سره نفرت کوي. ډاکټر به د ناجوړه سړي سره محبت کوي، لیکن د هغې د ناجوړۍ سره به نفرت کوي. هغې به کوشش دا کوي د دې ناجوړه سره به زندګي او معامله به داسې کوي چې په خپل کوشش، په خپل علاج، په خپله دوا به هغې د دې ناجوړۍ د مرض څخه خلاصوي. یو فسق دی، یو فاسق دی. فاسق د الله تعالی بنده دی، فاسق د الله تعالی غلام دی، او د الله تعالی عبد دی. لیکن فسق د هغې ناجوړي ده. ولیکن ډېر ځله انسان ته دا نور معلومېږي چې زه په دې ځای کې د کافر څخه نفرت کوم کې د کفر څخه کوم. په ډېر ځله انسان ته دا نور معلومېږي دې ځای کې زه د ګناهګار څخه نفرت کوم کې د ګناه څخه کوم. خو دا هغه خبرې دي چې دا د علماو په صحبت کې، دا د نیکانو په صحبت کې، دا د بزرګانو په صحبت کې، دا د نیکو انسانانو په صحبت کې سړي ته ورزده کېږي. او سړی په دې خبرو باندې پوهېږي چې دا ځای کې زما نفرت د کفر څخه دی، او په دې ځای کې زما نفرت د کافر څخه دی، او دا ماته جایز نه دی او هغه ماته جایز دی. زه دا درته وایم چې د متکبر یو لویه خرابي دا ده چې هغې ټوله عزت ځان ته راجع کوي، هغې ټوله لوی سړیتوب ځان ته راجع کوي، او هغې ټوله بلندي او رفعت ځان ته راجع کوي. هغې نورو خلکو ته په سپک نظر ګوري، او بل چا ته په سپک نظر کتل بیا که مسلمان که کافر د هغې دپاره خرابي ده. زه د دې متعلق تاسو ته یو واقعه پیښوم. غالبا چې کله دویمه صدۍ هجرت د هجرت دا پای ته رسېده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفاتو د هجرت 200 کاله پوره کېدل. او دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوندې لمر چې د دې دنیا سره رخصت شوی و، د هغې هم ډېره زمانه نه وه سوې. او چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه اثرات پر دې معاشرو باندې پروت وو، نو ځکه زمانه ډېره د تقوا او د تدین او د دیندارۍ زمانه وه، او د مسلمان په نوجوان نسل کې د دین سره ډېره مینه او محبت. ځکه دا د امامانو زمانه و، امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف او داسې غوندې اشخاص دې زمانه کې موجود وو، او دا د دیندارۍ زمانه و، د خلکو د دین سره ډېره مینه او محبت. د مسلمان نسل چې کم نوجوانانو هغې یا د مځکې په اطرافو کې په جهادونو باندې اخته وو، او د مسلمان نسل چې بعضې نوجوانانو هغې بیا د تعلیم په ډګر کې په مدرسو په تعلیمونو کې لګیا وو، او ډېره نوراني فضا وه، او د اسلام هغه د امن او د سکون او د اسلام د عزت او د وقار دور، او د اسلام د عزت او د وقار دور په تیرو تاریخونو کې هغه تاریخ تیر شوی دی چې کله د مسلمان نوجوان نسل چې هغې د ټولې معاشرې هغه د ملا هډ دی،
په هر معاشره کې د ملا هډ مضبوط وي او د اسلامی معاشره بلکې د هر معاشره د ملا هډ نوجوان نسل بلل کیږي چې کله نوجوان نسل د خپل اسلام په دفاع کې د تورې سره په عادت کې زندگی تیروله هغه د خپل اسلام په دفاع کې په سنگر کې زندگی تیروله بیا زما په الله قسم د دې مسلمان نسل داسې عزت او د وقار زندگی و چې د مځکې پر مخ د بل قوم په نصیب کې چې کله د مسلمان نوجوان نسل هغه یا د تورې په شکل د جهاد په شکل د خپل اسلامی نظام دفاع کوله یا هغه د تعلیم په شکل باندې د خپل اسلام او د هغه تعلیمات زده کوله او هغه ته باندې د هغه ورځ شپه تیرېدله لیکن د بد مرغه چې کله د مسلمان نسل د نوجوان فکر هغه د جهاد سره نور ترتیبات تر واوښتي دا هغه جهادي جذبه هغه زب ادبي معاف یا د کرکټ په شغله مشغله باندې بدل اسوا یا د فوټبال په هغه باندې بدل اسوا یا په نور عباسيات باندې بدل اسوا یا په نور خرافات باندې بدل اسوا بیا خو د اسلامي معاشره ملا غټه ماته سو او تاسو باندې لیدل چې د یو چا د یو نوجوان ملا ماته دی انسان ملا ماته بیا باغی په ماته ملا باندې کوم گزاره نن د اسلامی معاشره نن د امت مسلمه غټه ملا ماته ده او هغه ملا ماته انسان بیا د یو سنی ځکه هغه بیا ډېره ستړي هغه بیا ډېره د عزت زندگی هغه فضیلت باندې بدل سی بیا د معاف د هغه او دسم په بل چا باندې د هغه صفایم په بل چا باندې د هغه ولاړم په بل چا باندې هغه په هر څه کې د بل چا د لاس محتاج چې ګله د یو انسان ملا ماته سی نبی هغه په خپل زندگی کې په هر څه کې وبل او د امت مسلمان د ملا هډ دا نوجوان نسل دی چې ګله نوجوان نسل د هغې ترجیحات بدل سو پر بل طرف باندې ولاړو بیا خو د اسلامي معاشرې ملا ماته سوله بیا چې ګله ملا ماته یې نن یې د مځکې پر مخ تاسو د هغې ماتې معاشرې چې د کومې معاشرې ملا ماته ده د هغې حالت تاسو وینئ نن په کم ذلت کې په کمه رسوایي کې په کمه ستړې کې په کمه قسمه پرسی کې د اسلامي د ملت اسلامیه د امت مسلمه زندگی تیریږي ځکه هغه داسې زمانه وه چې د امت مسلمه نوجوان نسل یا په جهادونو کې تللی یا هغې په اسلامي تعلیمونو کې تللی د هغې شپه ورځ د الله د دین د دفاع او د زده کړې دپاره تېرېده او ما د فعل په دې وخت کې د اسلام د مځکې پر مخ ډېر غټ مرکزونه یادېدل پای کې غټ مرکز هغه د مدینه منورې سره وروسته مدینه الاسلام مدینه العلم بغداد د مسلمانانو ډېر عظیم مرکز لکه څنګه چې په خپل دور کې بغداد په ظاهري رنګ او نمایش باندې ډېر ښایسته و د هغې بلډینګونه و د هغې تعمیرونه و د هغې شنګشتیا وه او د هغې رڼاګانې وې د هغه رقم په علمي دنیا کې بغداد د ټولو علماو د ټول مځکې د خطې دپاره مرکز و د اطرافو د عالمه څه دنیا ورته په بغداد کې به علم حاصلوي او ما درته ویل د اکثرو امامانو مرکز بغداد او دې واقع په بغداد کې یو ډېر لوی شیخ ګرځېدی شیخ ابو عبدالله اندلوسی دا په خپل وخت کې غالبا په ټوله بغداد کې د غوندې انسان و په تصوف په طریقت کې په یو وخت کې د مریدان 12,000 کسان چې هغې به ټوله شپه ورځ د سره په تربیت کې سره او غالبا قرآن کریم په 9 قراتو باندې راغلی دی د قرآن کریم په 9 سرو قراتو باندې حافظ او غالبا د پیغمبر علیه السلام حدیثو ته چې به راشوه سو 10,000 احادیث د پیغمبر علیه السلام د هغې په حافظه کې ټول قرآن 4,400 آیات دی لیکن د هغې احادیث 10,000 احادیث په یاد حافظ القرآن حافظ الحدیث او د ټول بغداد استاد او د په مریدانو په حلقه کې به حضرت ابوبکر شبلی غوندي انسان حضرت جنید بغدادي غوندي انسان چې هغې هر یو پر خپل ځای باندې په خپل زمانه کې د هدایت یو ستوري دا به ټول پر یوه ګوډه باندې شیخ ابو عبدالله اندلوسي ته ناست د په حالات کې لیکلي دي یو ورځ د حج ترتیب برابر سو حج لرځي چې کله په بغداد کې اعلان وسو چې شیخ ابو عبدالله اندلوسي حج لځي نو د بغداد ډیره لویه قافله
چې باقي د مریدان د عام انسانان هغه د بیت الله دومره شوقیان ډیر نه لکه د شیخ په معیت کې چې صرف د حج سفر ورنصیب شي. نه بیا په قافله کې حضرت جنید بغدادي دی، حضرت ابوبکر شبلی دی، او د بغداد څخه ډیره غټه قافله رخصتیږي. او چې کله هغه قافله رخصت اخی د بغداد ډیر خلک د هغې رخصتېدو له راوځي. حضرت ابوبکر شبلی وایي چې کله زموږ قافله را روانه شوه د بیت الله پر طرف باندې چې مزل ولاړو، دوه ولاړو، ورځو دوې ودرې چې مزل وسلو، یو ورځ د مازدیګر وخت د یو کلي ته راغلو. چې کله هغه کلي ته رالو، شیخ را سره دی او پر هر ځای باندې د هدایت خبرې دي او خلک د شیخ په وعظ په دې باندې ډېر خوشحاله دي چې د مازدیګر وخت د ماپښین یا د مازدیګر وخت دی چې موږ مانځله رالو، اوبه نشته او کله نږدې دی تیمم نه دی جایز. د بره موږ د ځانه سره دا فیصله وکړه چې دې کلي له به ورسه د اوبو تلاش وکړو. نو موږ یو څه کسان د شیخ په ملګرتیا کې کلي که ګورو هغه کلی د عیسایانو دی. په یو طرف کې مندرونه دي، خلک د بتانو عبادت کوي، په بل طرف کې د دې کلیساوي دي، خلک د غویو عبادت کوي، څوک د لمر عبادت کوي، څوک د ور عبادت کوي. موږ په دې کلي کې وګرځېدو، خلک په مختلفو دغه کې لګیا دي، خو موږ ته د دې خلکو پر عقل باندې، د دې خلکو پر عبادت باندې، د دې خلکو د خدایانو سره پر هغه کښته و پورته کېدو باندې ډېر تحیر چې غوا ته د غوا دپاره سجده کوې، بد چې تا په خپل لاس جوړ کړی دی ته هغې ته سجده کوې، برته حاجت د هغې څه غواړې. بهرحال خو موږ د هغې خلکو پر دې کړنه باندې ډېر حیران یو چې دا څنګه ناپوه خلک دي. په اخر د دې کلي څخه موږ راووتو، د اوبو په تلاش کې د کلي پر څنګ باندې یو څاه دی. پر دې څاه باندې د کلي یو څه نوجوانانې زنانې راټولې دي. هغې زنانې د دې خپل کلي اوبه د څاه وړي، نو موږ دې څاه ته اتفاقا د الله تعالی فیصله وه چې زموږ سره کم شیخ و، هغې چې دې زنانو ته وکتل، په دې زنانو کې یو زنانه ده، هغې ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی دی او هغې پر ځان باندې قسمه قسم زیورات ځړولي دي. د حضرت شیخ چې کله پر دې زنانو باندې نظر ولګېدی، حضرت ابوبکر شبلی وایي چې ما د هغې مخ ته وکتل، دا د مخ رنګ یې مکمل بدل شو. ما چې د هغې حالاتو ته وکتل، حالات یې ډېر په بدلون کې را معلوم شو. او شیخ یو دم ښکته وکتل، یو ساتکی په ډېر تفکر او فکر کې لاړ. د هغې څه وروسته یې د هغه نورو زنانو څه پوښتنه وکړو، دا زنانه څوک ده؟ هغې ورته وویل چې دا زموږ د کلي د مشر ده. بیا دویمه پوښتنه یې کړې وه چې د دې پلار مسکین دی که څه وجه ده چې دا یې دومره په ستړیا او دومره په ذلت کې اچولې ده چې د کور اوبه وړي او په نوبت کې ولاړه ده او د څاڅه څولغې راکاږي. هغه زنانې ورته وایي چې دا زموږ د کلي مشر ډېر فهیم او ډېر عقلمند انسان دی. هغې د دې زنانو قسم د ده اولاد دی، د هر چا د خپل اولادو سره محبت دی، د هر چا دا فکر چې زما اولاد په راحت کې زندگی تیری، لیکن د هغې د اخلاقو، د هغې د تربیت فکر ساتل دا د ټولو څه مخکې. ځکه زنانه ځي د بل کور له، که خپل کور کې په راحت باندې مختص بیا د بل په کور کې سختي نشي برداشت کولی. زنانه که په خپل کور کې په ناز و نعمت باندې مختصي، بیا چې د بل په کور کې د دې څه کوم خدمت غوښتل کېږي او دې ته هغه ناز و نعمت نه رسېږي، بیا زنانه خامخا په مشقت کې. ځکه د هر پلار و مور دپاره دا فریضه وي چې زنانې دپاره لکه څنګه چې دی د ناز و د نعمت خیال ساتي، د هغې د اخلاقو د تربیت خیال وساتي. لکه زنانه پر خپله موقع باندې بیا ځي د بل کور ته. چې کله شیخ دا پوښتنه وکړه، نو حضرت ابوبکر شبلی وایي شیخ پر هغه ځای کښېناست. چې کښېناست د خپل سر یې داسې ونیو، 3 ورځې مکمل شیخ پر هغه ځای ناست دی. په 3 ورځې کې نه شیخ د شي څکه وکړه او نه د اوبو څکه وکړه، نه د خوراک څکه وکړه، چې صرف د لمانځه وخت سي اذان سي په قافله کې جومات ته ورسي، جومات کې لمونځ کوي، برته راسي پر هغه ځای کښېني. ټول قافله په حیرت کې ده، ټول مریدان دي او ټول د شیخ عقیدتمن انسانان دي او ټول په پریشانی کې دي او د ټولو ځای په نفس دی، نفس تنګي ده چې څه کېږي، شیخ څه کوي، څوک جرأت نشي کولی چې هغې ته دا ووایي چې حضرت څه پېښ دی. 3 ورځې پوره سوې
د 3 ورځې وروسته حضرت ابوبکر شبلی هغه راوړاندې شو، ورته السلام علیکم، چې د سلام جواب ورکړ. ورته حضرت نه معلوم پر تا باندې کوم کیفیت دی. حضرت ټول انسانان په نفس تنګي کې دي او ټول انسانان په ډېر حیرت او ډېره حیرانتیا کې دي او ټول انسانان ټول قافله په پریشانی کې ده. حضرت د دې ځای څخه مشکل رواني شو. حضرت شیخ ابو عبدالله اندلسی چې د ابوبکر شبلی خبره واورېدله، ما ورته بچی زه څه درته وایم، په کومه ورځ چې زما نظر پر هغه زنانه لګېدلی دی، هغې زنانې زما پر ټوله دماغ باندې قبضه کړې ده، هغې زنانې زما پر ټوله زړه باندې قبضه کړې ده، هغه زنانې زما اختیار د ټوله څه زما د لاسه څه کښلی دی. ورته حضرت در څو پورې چې زه دغه زنانه لاس ته نه ورسوم او یا زه د دې کلي څه نوره زندګي په بل طرف کې نسم تېرولی، زما د اختیاره څه هر څه وتلی ده، زه به در ډېره وخته پورې دلې یم. بس چې کله هغه شیخ ابوبکر شبلی ته دا خبر وکړه، ابوبکر شبلی په ژړا شو. ورته حضرت ته خو د ټوله بغداد استاد کل او ستا د مریدانو هغه اداره او هغه حلقې هغې په زرونو انسانان دي او ته د حدیثو حافظې او ته د قرآن حافظې او ټوله دنیا و تا ته ګوري، د خدای په خاطر ته موږ ولې د رسوایۍ او د ذلت سره مخامخ کوي؟ دی څه ورته وایي؟ ورته یې بچی د الله تعالی تقدیر چې پر چا باندې اوسي، د الله تعالی په تقدیر کې بیا څوک بدلون نشي راوستلی. ورته یې په کومه ورځ چې زما نظر پر دې زنانو لګېدلی دی، زما څه د ولایت لباس ټوله پورته سو. ورته یې په کومه ورځ چې زما نظر پر دې زنانو لګېدلی دی، زما څه د هدایت ټولې حالات ورک سو. ورته یې پر ما باندې توره شپه ده، پر ما باندې تاریکه شپه ده، زما په اختیار کې هیڅ نه دي، پر ما باندې د الله تعالی تقدیر راغلی دی، تاسو ته زما د طرفه اجازه ده چې هر څه کوئ، زما زندګي نوره د دې کلي څخه بغیر بل ځای نشي. حضرت ابوبکر شبلی چې کله دا خبره مریدانو ته پیش کړه، په ټوله قافله کې او ژوړ ژړا شو. هغه قافلې ټولې فیصله د ځانه سره وکړه چې نور زموږ دپاره د حج سفر او د بیت الله دید او د بیت الله سفر د ټولې قافلې صفاتو قافله په شان وګرځي. قافله چې کله څو مزله بعد بغداد ته راورسېده، چې د بغداد خلق قافلې ته ورغلو، په قافله کې شیخ نسته، په قافله کې چې کوم استاذ کل د ټوله بغداد یې هغه نسته. او چې کله د هغې په حالاتو باندې خبر سو، نو ټوله قافله په ژړا ده او چې مخله څومره انسانان راوتلي دي هغه په ژړا دي. د ده په مریدانو کې ډېر کسان داسې رالو چې هغې په ژړا ژړا کې پر دغه ځای باندې شهیدان وفات سول. چې کله بغداد ته قافله راشه وسوله، 1 کال په بغداد کې مکمله خاموشي ده. چې کم د درس مرکزونو هغه ودرېدل، چې کومې د خانقاو د تربیت مرکزونو هغه ودرېدل، چې کوم د علماو مجلسونو هغه ودرېدل، چې د شیخ په سرپرستی کې څومره کارونه کېدل، 1 کال مقدر 1 کال مقدار هغه ټوله په سکوت په ختم. چې کله کال زمانه تېره سوله، نو حضرت ابوبکر شبلی د ځانه سره یې څو ملګري ول تاسو درځئ هغه کلي له ورسو هغه زموږ د شیخ حالت معلوم چې کله حضرت ابوبکر شبلی د خپلو ملګرو سره رالی هغه ځای ته، هغه کلي ته رالی، د کلي معلومات چې کله کلي ته راورسېدی، د کلي والا صاحب پوښتنه وکړه چې زموږ هغه شیخ هغه ورته وویل چې هغه خو اوس په ځنګله کې د خنزیرانو شپانه دی، خنزیرانو د خنزیرانو کله ته ولاړ. ابوبکر شبلی وایي چې زموږ ټول ملګري په ژړا سو. موږ ورته ویل چې ولې دې حالت ته راورسېدی؟ ورته ویل د هغې کلي د مشره څخه د هغې د زنلور نکاح وغوښتله، هغې دا شرط ورباندې کښېښوی چې ته به 1 کال د خنزیرانو شپنتیا کوې، بیا به زموږ پر تا عقیده سي چې دی زموږ د ملت سو او زموږ سره په دین کې شریک سو، د دې بغیر زه د لور نکاح نسم در سره کولی. نو دی هغه شرط پر ځای کوي، اوس په زموږ کې حضرت ابوبکر شبلی وایي ملګرو سره مشوره وسوه چې تاسو درځئ ځنګله ته اوسئ. وایي چې کله ځنګله له رالو، که ګورو هغه شیخ دی، هغې د عیسایت خولۍ پر سر ده او د عیسایت زنار یې په غاړه دی، او په بغداد کې چې پر کومه لکړه باندې د جمعې خطبه ویله، هغه لکړه یې په لاس کې ده او خنزیران ورته څري دی، د خنزیرانو شپنتیا کوي. وایي چې کله موږ ولیدی، نو زموږ ټولو ملګرو د ډېرې ژړا سو
د ډېرې بدې سده ته خبره نسو کولی. آخر زه ورژندې سوم، باره مې ورته وویل چې السلام علیکم. د په ډېر کمزوري اواز کې راته وویل چې وعلیکم السلام. ما ورته وویل حضرت هغه د حدیثو حفظ، هغه د دومره انسانیت رهنمایي او هغه شي ورځې په دې ورځو څنګه بدلې شي؟ وایي دا راته وویل بچی د الله تعالی تقدیر دی، د الله تعالی فیصله ده. زما عقیده دا نه وه چې الله تعالی زه ځان ته څومره نږدې کړم، الله دې دومره بې نیازه ذات دی چې ما دې د ځانه څخه بیا دونه لرې وغورځوي. وایي چې دا خبره راته وکړه او اسمان ته سر پورته کوي او په ژړا سو، یا الله زما خو دا عقیده نه چې زه ستا په څومره نازولو بندګانو کې وم او تا د خپله ځانه څه په کوم شکل باندې لرې کړم. د ډېرې ژړا سه ما ته ویلی ابوبکر ما ته ګوره السعید من وعظ بغیره، هوښیار سړی هغه دی چې د بل د حالاتو څه نصیحت واخلي، زما د حالاتو څه عبرت واخلي. وایي بیا یې په ډېر کرار اواز باندې چې الله ته زما مدد وکړه، ژړا شروع کړه. ای الله ما د دې حالاتو څخه خلاص کا، ای الله زما په ستا پر ذات بروسه ده، پر بل ذات زما بروسه نشته. وایي هغې چې ژړا شروع کړه، دعا یې شروع کړه، موږ ورسره په ژړا سو. ابوبکر شبلي وایي په الله دې مې قسم وي چې د خنزرانو د لورو باندې راګرځېدله، د هغې په زنده کې چې یو سر پورته کېدې. وایي چې کله موږ را رخصتېږو باره ما ورته ویل حضرت یوه خبره پوښتنه درڅه کوم، د راته ویل چې راسوې که. ما ورته ویل چې ته خو د قرآن کریم حافظ وې، آیا په ټوله قرآن کریم کې د یو شی په یاد دی، یو آیات دې په یاد دی؟ د راته ویل چې و 2 آیات مې په یاد دي. یو آیات مې دا په یاد دی ومن یهن الله فما له من مکرم، چې کم څوک الله تعالی ذلیله کې بیا په دنیا کې څوک عزت نشي ورکولی. دویم مې دا په یاد دی چې کم څوک قرآن اسلام په کفر باندې بدل کړي فقد ضل سواء السبیل، هغې ته د حق لار ورکړه. او ما ټول په ټولو حدیث کې دی یو حدیث په یاد دی دراتل من بدل دینه فقتلوه، پیغمبر وایي چې کوم چا خپل دین پرېښود هغه قتل کړئ. دا یو حدیث په یاد دی. وایي چې کله موږ را روان سو په ډېره ژړا کې مې دی پرېښود. وایي چې کله موږ بغداد ته 3 منزل ته را رسېدو، که ګورو چې کوم پر دریاب پر بغداد دی، دې دریاب کې دی زموږ د مخه را رسېدلی دی، غسل یې وکړ. چې موږ ورته ودرېدو، د په زور دا کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله 3 ځله ویل. او ما ته ویل چې ته یو صفا لباس راکړه. ما چې لباس ورکړ دې څه ودرېد. په ډېره اوږده زمانه یې لمونځ وکړ. د هغې څه وروسته باره ما ورته ویل چې حضرت په ایمان باندې الله تعالی مشرف کړي او ډېره د خوشحالۍ خبره وه. ما ورته ویل حضرت درفیشت څه سوله، څنګه دې حال ته راورسېدې؟ ده راته ویل چې په کوم کلي کې په کوم مازدیګر باندې موږ او تاسو ګرځېدو. په هغې ورځ باندې زما په دې زړه کې د دې انسانانو ډېر حقارت او سپکاوی راغی چې چا د لمر عبادت کاوه ما په ډېر سپک نظر ورته وکتل، او چې چا د غوایو د بت عبادت کاوه ما په ډېر سپک نظر ورته وکتل. او زما باندې د الله د طرفه یو غږ وسو چې سړی ته د ایمان د ځان کمال بولې، او که چیرې ایمان ته د ځان کمال بولې بیا به زه پتا په امتحان کې واچوم. او ته خلکو ته د سپکوالي په نظر ګورې او ځان عزتمن بولې، خلکو ته د بېوقوفه انسانانو په نظر ګورې ځان هوښیار بولې، خلکو ته د بېدینه په نظر ګورې او ځان دینداره بولې، او خلکو ته د حقارت په نظر باندې کتل. د دې دغه نتیجه ده چې په تا باندې به امتحان راځي. دی وایي چې ما د خپل نفس ته کتل، د یو سره میږي و د خصمان په شکل زما د دې نفس څخه یو شی ووتی، هغه و ایمان. زه په دغه وجه باندې الله تعالی د ایمان څخه محرومه کړم. نو زما مقصود دا دی چې د متکبر سړي عادت و مزاج دی چې هغې ځان ته د عزت القاب ورکړي او بل چا ته په حقارت ګوري. ما مخکې هم دا درته ویل چې مسلمان ته د حقارت په نظر باندې کتل دا تکبر او ګناه کبیره ده. که زه دا وایم چې کافر ته په سپک نظر کتل دا هم ګناه ده، ځکه د کافر کفر که د نفرت شی دی، د نفرت والا شی دی، لیکن د کافر ذات دا د الله تعالی بنده دی. نو سړی چې دنیا کې د متکبر علامه دی چې هغې نورو انسانانو ته په سپک نظر ګوري، او کم څوک چې نورو انسانانو ته په سپک نظر ګوري الله تعالی هغه سړی په خپله سپکوي.
چې کم چاته نور انسانان بد په نظر باندې ورښکاره کېږي، الله تعالی د خلکو انسانانو په ذهنو کې بد ورکوي. د متکبر مثال یو عالم لیکلی دی، هغه داسې دی لکه یو سړی چې پر ډېر لوړ غره باندې وخېږي، د غره پر سر چې دی لاندې انسانانو ته ګوري، لاندې انسانان دی ورمالمیږي لکه میږیانو خصمانان، نو دی د نام انسانان ډېر کمزوري ورمالمیږي، لیکن لاندې انسانانو ته بیا دی ورمالمیږي لکه خصمان. نو دی خو خلکو ته په سپک نظر ګوري، لیکن الله تعالی بیا د ده عزت خلکو د ذهنه څه وباسي، خلک بیا ټول ده ته د نفرت په نظر باندې ګوري. ځکه د پیغمبر حدیث دی من تواضع لله، چې کم څوک عاجزي کوي الله به عزت ورکوي، او چې کم څوک تکبر کوي الله تعالی به ذلت او رسوایي د هغې په نصیب کوي. الله دې دې خبرو د